اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره هم اوریدونکي دي څومره هم لیدونکي دي ټولو ته سلام وایم او الله دې وکړي چې روغ وئ. محترم وطنوالو، نن د ملي شهید ګیلمن په هکله او بیا د راتلونکي لایحه عمل په هکله به بیا د دغې ملت د دغې قام د دې لویې غمیزې حل څه شی دی د دغې په هکله باندې او په دې د ګیلمن شهید د هسپتال نه واخله بیا تر جنازې پورې حال احوال او ورسره د دې قام د دې وطن د لروبر یو لوی همدردي په هکله به خبرې کوو. ګرانو وطنوالو، یقینا د ملي شهید ګیلمن دا پیښه یو لویه غمیزه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ګیلمن شهید د ملت شهید ګڼي او هم ټول قام او هم ټول ملت ګیلمن شهید د یو ملي شهید د دې ملت د شهید د لرو بر پښتنو افغانانو د شهید په نامه هم پیژندي، هم درناوی ورته لري. چې څنګه هم دا پیښه وشوه، ډېر زر پی ټي ایم اسلام آباد او د پی ټي ایم ټول مشرتابه خپل ځانونه راورسول او چې څومره هم د درملنې د علاج هڅې کېدلی شولې، هغه هڅې د پی ټي ایم مشرتابه په کار راوړلې او هڅې یې کولې، خو بیا هم د تقدیر مخته بېوسه وو. هغه ټول ډاکټران هغه که په بهر هیوادونو کې وو او هغه که دلته د پښتونخوا نه راتلل یا هلته په بېلابېلو هسپتالونو کې وو چې په دې درملنې کې په دې علاج کې د هسپتال په دې یو دوره کې دوی ډېر زیاتې نیکې او په خلوص سره هڅې وکړلې. یقینا دا د ستاینې او د سلام وړ دي. کله چې په هسپتال کې زموږ ملي شهید په هغه وخت کې په یو داسې حال کې پروت و چې ټول ملت او د ملي شهید کورنۍ او د ملي شهید تحریک دا د یو درنې پیښې سره مخ و. په داسې وخت کې د پښتون افغان وطن ډېر لوی درانه مشران، سیاسي لیډران هم په پښتونخوا کې هم په بیرون کې د بر وطن د بر افغان وطن مشرانو په دې غمیزه کې یا په دې د درملنې دور کې هر څومره هم چې غم راځي و هغه یې هم ښودله یا که د مرستې د علاج درملنې دپاره څه ضرورت دی دوی ډاډ راکړی دی. مونږ کتل چې هره ورځ به د دغې وطن د دغې ملت مشران د مختلفو ګوندونو د بېلابېلو سیمو راتلل، بالخصوص چې مونږ هلته ناست و سینیټر مشتاق حافظ حمدالله جمال الدین مصباح الدین محمود بیټني جمعیت له اړخه و، د پی ټي آی د امینز هم ډېر لوی وفد و چې هغه به راتللو، د مرکزي کمیټې غړي و، مظلوم ولسي تحریک وال و، محسن داوړ و، مفتی شاکر، امیر مقام، د پی کې مپ زیارتوال اټل خان
او د NP پنجاب وفد، اسلام آباد وفد، او بنیب خوشحال خان وو، رضا محمد رضا، ډېر لوی ادیبان وو او هنرمند ملګري، د دغې وطن غمخوار، د خیبر پښتونخوا گورنر د کراچۍ څخه اقبال وو، سیف الرحمن وو. دغو ټولو داسې دلته هغه پښتانه ځوانان چې هغه په مختلفو هنرونو کې خپل یو هنر ښودلی دی هغه هم راتلل. مراد جهان چې په لویه کچه باندې دلته په لوبو کې والیبال کې یو نام لري هغه هم هر وخت به راتللو. او د ګیلمن د درملنې او د علاج او د هسپتال حال احوال او بیا هر څه چې دوی ویل چې کېدلی شي موږ هره مرسته تیار یو. خیبر پښتونخوا حکومت هم بار بار د مرستې ډاډ کولو چې که هر څه هم وي موږ تیار یو. دوی ټولو ته سلام و مننه. یقینا د بر وطن افغانانو چې کومه ورورولي، کوم افغانیت، کومه پښتونولي، کومه خپلوالي وښودله هغه د تاریخ په اوږدو کې یقینا په لویو مثالونو کې یو مثال دی. د هغه ځای د لوبغاړو نه راواخله، د راشد خان نه راواخله، د پخواني ولسمشر حامد کرزی، بیا اشرف غني او داسې د بر وطن تقریبا چې څومره هم مشران و هغو ټولو په دې وختونو کې هم و ټولو ولسونو ته و ټول ملت ته د ګیلمن کورنۍ ته او د تحریک مشرتابه ته د غمرازي هم وښودله او ورسره هر څومره هم چې امکانات دوی ویل چې که پیدا کېدلی شي د علاج دپاره مونږ یې کوو. بیا د تقدیر مخ ته هغه خبره کوم بېوسه شي انسان. د شهادت درانوی تاسو ولیدو چې کله هم ملي شهید د پیښور په لار راوړل شو نو د پیښور پښتونپال ولسونه په لارو او په سړکونو د هر کلي ولسونه په لوی تعداد کې ولاړ وو، په کورونو څوک نه و پاتې او خپل ملي شهید د خپل ملت د غمخوار د خپل ملت د لوی اتل ته د پیښور ولسونو یو تاریخي سلامي وکړله، یو تاریخي غمرازي یې پرې وکړله او هم خپل قام و ملت ته هم د پښتون وطن دښمن ته د ولسونو وښودله چې موږ د خپل ملي شهید سره موږ د خپل ملي غمخوار سره ولاړ یو. موږ چې در ادم خیل ته ورسېدلو د در ادم خیل ولسونه په دومره لوی تعداد کې شاید په تاریخ کې بیا څه ته هم نه وي راوتلي. ډېرې ستونزې در ادم خیل لري خو هغه ته نه دي راوتلي. خدای د دغې ملت دغې بلبل ته چې ټول عمر یې د وطن ترانې غږولې دې ته راوتلي وو او دواړه لاسونه یې په تندي نیولي وو، سلامي ورته پیش کوله. یقینا دا د یو شوچا پښتون د یو شوچا مسلمان ډېر درانه خویونه دي چې پښتنو پالل. بیا چې مونږ کوهاټ ته رسېدلو د هنګو د اورکزۍ او د کورم ضلع او د کوهاټ ولسونه ټول په کوهاټ موجود وو او په دومره لویه او په دومره پراخه کچه باندې ګیلمن شهید ته ملي شهید ته سلامي پیش کړله چې نړۍ به یې د تاریخ په اوږدو کې ګواه اوسي. یقینا موږ هم خپل دې ملت ته خپل دې ولسونو ته آفرین وایو چې د خپل ملي غمخوارانو او د خپل ملي اتلانو پیژندګلي دوی ډېر په صحیح توګه کوي او هم د هغو سره د ودرېدلو او هم په هغو باندې د دردېدلو او دغه غم خپل غم شمارولو یو لوی لوړ انساني اسلامي او پښتونپال او افغاني احساس لري. مونږ چې کرک ته راورسېدلو ګرانو وطنوالو د کرک ولس یقینا زړونه به نه وړکې کوو، په دې به
ګواه اوسو چې دا یو لوی تاریخ و چې د کرک هره سیمه، کرک یو ډېر اوږد ضلع ده او هره علاقه ما ته نه ښکاري چې په کور څوک هم پاتې و، دوی ټول راوتلي وو او ملي اتل ته په دواړو لاسونو ولاړ و، سلامي یې پیش کوله. د مظلومیت د پښتونولۍ د ملګرتۍ یو لوی مثال موږ په خپلو سترګو په کرک کې لیدلو چې زموږ مخې ته ولاړ دی او د کرک دغه درانه ولسونه د تاریخ په دې برخه کې د دغې اعزاز، د دغې ویاړ یقینا لایق دي چې دوی ډېر په درنه، ډېر په عزتمنه او ډېر په لویه کچه باندې خپل ملي اتل ته یو تاریخي سلامي پیش کړه او یو لویه غمرازي دغو ټولو ولسونو چې په کومه علاقه راتللو د خپلو اوښکو او د خپلو سلامۍ په صورت کې پیش کوله. موږ مخکې چې تېرېدلو د ډومیل ولسونه، بیا د بنو ولسونه دومره په لویه کچه راوتلي وو. که تاسو ته معلومه وي بنو ضلع د یو لوی غم سره تېرېږي. هره ورځ هلته یا ټارګېټ کیلینګ دی یا دماکه ده، د جنګ یو نه یو صفحه هلته اوړي. خو په دې ټولو کې دوی بیا هم په ډېر لویه طریقه سره هلته راووتل او خپل غمونو ته به دومره نه راوتلي لکه څومره چې دوی د خپل ملي اتل دپاره راوتلي وو او یو لویه پښتونولي او یو لوی د دغې خاورې د دغې وطن هغه شوچا خوی چې د یو اوریجنل پښتون د یو اوریجنل مسلمان کېدلی شي چې د بل ورور سره او د خپل ملت سره ودرېږي، هغه یې پاللو. د بنو چې څومره هم ولسونه دي، بنو سی دي، وزیر دي، دغو ټولو سلامي هم یو تاریخي لمحه وه. بیا د شمالي وزیرستان ولسونه ډېر په لویه کچه سره، ډېره په لوړه کچه سره یوازې دوی دا نه چې سلامي پیش کړه، بلکې د ټولو سیمو نه د هرې سیمې چې کوم میلمانه د دې د ګلملي شهید سره روان وو هغو ټولو ته یو لویه میلمستیا هم او د پی ټي ایم شمالي وزیرستان له اړخه یو ډېر درانه او ډېر عزتمن انتظامات هم وروبخل چې دوی د لوی سلامې قابل دي. جنازه کې یقینا د پښتون وطن د هر ګوټ خلک راغلي وو. په دې کې د لر او بر وطن د لرې لرې سیمو خلک، د جنوبي پښتونخوا ولسونه د هسپتال نه تر جنازې پورې، داسې د خیبر پښتونخوا ولسونه، داسې د بر وطن افغانستان ولسونه هم راغلي وو او هم ورسره دلته چې څومره هم سیاسي پارټۍ وې لکه د عوامي نیشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا صدر میاں افتخار او د جنوبي پښتونخوا بلوچستان صدر اچکزی صاحب، اصغر خان اچکزی صاحب د خوشحال راغلی و. بیا فاتحه ته د پښتونخوا ملیان پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، جمعیت علما اسلام مشر ته به راغلی و او په دې خواشیني باندې د بر وطن ټول افغان ولس یا لوی افغانیت هغه که په راتګ ممکن و راتګ یې وکړه. د دوی هنرمندانو یا سیاسي خلک یا د ژوند سره تړلي هر پیشې سره تړلي ولسونو چې چا راتګ کول شي هغه راتګ وکړه، چې چا نه شو کولی هغو په خپلو ځایونو او په خپلو ولسوالو هېڅ شرطه دوی اوسېدل، هلته یې دعا، فاتحه، جنازه او هر څومره چې افغانیت پاللی شو هغه دوی پاللو را سره. هغه ټول مدارس چې مونږ لیدل چې په دې غمجن وخت کې زمونږ ډېر درانه علما کرام
او زموږ د مدارسو طالب علمان دوی تلاوتونه کوي، دعاګانې کوي د ملي اتل د صحت دپاره او بیا په شهادت باندې د دعا دپاره. دغو ټولو لویه مننه او لوی سلام ورته پیش کوو. محترمو، کیدای شي په دې د سلام پیش کولو د مننې کولو یقینا موږ یو ملت یو، څوک یا په یو انداز یا په بل ځای کې رانه هیر شوي وي یا په الفاظو کې مې هغه تړون نه وي ورته برابر کړی. بخښنه غواړو، درناوی ټولو ته لرو. په یو سخت وخت کې مو و ملته و پښتونه په یو سخته ورځ دی یا ورختون یې پښتونولي جذبه او د یو ملت په صفت باندې د یو اتحاد د یو اتفاق یو لوی مظهر مظاهره کړې ده او ټول له روبر وکړله. تاسو ټول ملت د لوی درناوي او د لوی احترام قابل یئ. یقینا داسې ملت ته د پاره قربانۍ ورکول هم د یو انسان او د یو ملت د یو وګړي دپاره همیشه دپاره د ویاړ سبب ګرځي. سلام پیش کوم تر ټولو لوی سلام د ګیلمن پښتین و مور ته او د کورنۍ ټولو غړو ته چې د خپل ملت دپاره دوی خپل د کورنۍ غړی خپل د وینې رشته هغه قرباني چې کله ورکوله دوی مونږ بې حوصلې نه ولیدل بلکې ټټر یې وهل چې دې ملت ته او دې تحریک پی ټي ایم ته زموږ د ټولو قربانۍ حاضرې دي. د ملي اتل د ملي شهید مور ته چې کله مونږ ودرېدلو او دا خبر مو ورکه ته یقین ومنه زه مخامخ ولاړ وم، زه د هغې ځای ګواه یم. دوی وخندل، ما بیا مخ ورچک کړم، ما ویل کیدای شي زه خطا م ویې ګوره. ما چې د هغې زموږ د ټول ملت د هغې عظیمې مور مخ ته بیا کتل، هغې خندل. ما ویل مورجانې ګیلمن شهید شو. هغې وویل چې څو میاشتې وړاندې د یو ویډیو کې ما ستا ته او ګیلمن را سره نستې، ما دا واده د ملت سره کړې وه چې ما خپل زوی ستاسو د ښه ژوند دپاره بخلی دی. نن د وطن یو مور خپله واده وفا کړې ده، خپله واده یې پوره کړې ده، یو مور خوشحاله ده. نن هغه بیا راته وایي نن د یو مور ته یو لوی اعزاز یو لوی ویاړ حاصل شوی دی چې خپل زوی یې د دې ملت په خاطر قربان کړو. او هغې درېیمه خبره ما ته دا وکړله چې زما زوی یوازې زوی نه، دا د ټول افغان ملت د ټول پښتون ملت زوی و، ورور و، د دغې خاوره د دغې وطن زموږ مور ده. او بیا یې ډېر ډېر په جرت سره ډېر د خندا په غږ کې په جرت کې وویل چې مشه زما صحت اوس دومره نه دی، خو هر چېرته چې وي هم زه هم تیاره یم. هېڅکله خپله خاوره باندې غلامي منلو ته موږ تیار نه یو. موږ ټول زه هم هر ډول قرباني کوم، خو دا ملت به نور غلام، نور د بل د پنجو لاندې یو ذلیل ژوند ته موږ پرې نږدو. دا هغه ډاډ دی چې پښتون یې کله هم د تاریخ په اوږدو کې پښتنې مند یې دې صفت ته رارسېدلي دي. بیا یقینا دا قام دا ملت یو لوی تاریخ هم جوړ کړی دی په هغو وختونو کې. محترم ډېر عزتمن وطنوالو، ډېر دروند قام یئ، ډېر عزتمن او قدرمن خلک یئ، یو لوی تاریخ لرئ. د چا سره مقابله نه کوو، خو دا حقیقت دی چې په خویونو کې ډېر عظیم خویونه هم زما دا ملت لري، زما دا پښتون افغان لري. زه په خپل ټول ملت ویاړ کوم
او په خپل ملي شهید یا زموږ نور څومره هم ملي شهیدان دي په ټولو باندې ویاړ کوو چې څنګه باجرته، څنګه پیاوړی او څنګه د ټولو نړۍ مخته یو مثال ژوند او قربانۍ دوی وکړي. 2018 نه چې پی ټي ایم را شروع شوی دی د قربانۍ یو تسلسل دی چې د جیلونو، د شهادتونو، د زخمیانو په هر صورت کې د مشرتابه نه راواخله تر ورکر پره دوی ورکوي، خو د خپلې بیانیې نه او د خپل وطن د پاره یو سیټ اپ جوړوي چې هر څنګه هم وشي چې د ظلم نظام د دې خاورې نه وغورځېږي. اوس راځم چې د ملي شهید د ملي اتل انتقام څه دی، یا زمونږ په لکونو شهدا چې شوي دي د هغوی انتقام څه دی. زما د تحریک شهیدان ارمان لوني، عارف، خړکمر او داسې نور د پښتنو نور مشران ټول د افغانیت د پښتونولۍ نشان و دوی. هغه شهیدانو انتقام داغ نظام اختتام ته مونږ وایو چې د کوم نظام لاندې هم پښتون بې کوره شوی دی، هم پښتون دردېدلی دی، هم یې په لکونو شهید کړی دی، هم یې د دوی د وطن د بربادولو دپاره د بیرون هېوادونو نه واخله تر اندرون ګډوډۍ پره د هر شي انتظامات کړي دي. او هم یوازې دا نه چې دوی زموږ دومره شهیدان وکړل، زما ملته، زما قامه، زما ولسه دښمن تر دې هم لا نورې زیاتې خطرناکې ارادې لري. هغه د صفحه هستي نه ستا نام او نشان یو نام وي، یو نشانونه هم وي، دا ورکول غواړي. محترم ولسه، زما ملته، هغه ستا د خاورې هر څه حتی ستا د وجود تر وینې پره د خپل کاروبار، د خپل تجارت یو سبب ګرځول غواړي. هغه د وختونو نه لګېدلی دی په دې خاوره باندې هر څومره چې داسې فکر خورولی شي چې پښتانه افغانان تقسیم کړي، په ضلعو وړوکي دوی تقسیم کړي، دوی ټوټه کړي، د دوی په منځ کې پروپاګنډ وکړي، دوی په یو بل بې باوره کړي او بیا دوی په اسانه باندې دوی وخوري. زه په نږدې وختونو کې د پښتونخوا ډېرو سیمو ته تللی یم. زه د باجوړ، زه د مومندو، زه د خیبر، زه د سوات نه تر چمنه پورې. زما ملته، تاسو بهر یو نه وی تللی، زما ولسه تاسو بهر یو نه وی تللی، زه تللی یم. دا قام د ولس نور زغم نه لري، دا نور ډېر عزتمن او دا دروند قام، دا تاریخ، دا یو تاریخي قام، دا نور زغم نه لري. دلته به مونږ چې کله د تاریخ دلته د یو عزتمن او قدرمن قام لقب و دې ملت ته ورکوو، نو ډېر خلک وایي نه په دې کې هغه هم شته او دغه هم شته. دا هغه دغه ګډوډي چې کومه ستا په ذهن کې د ځینو خلکو موجوده ده، دا زما د قام 1% خلک هم نه دي. د دې کې 1% ګډوډ خلکو چې هغه په هر ډول هم ګډوډي دي او د پښتون وطن چې کوم خوی دی هغه نه ورسره ښایي، د دغه نه اوټ شوي دي. دا 1% هم نه دي. نور نن هم لا د پښتون وطن، لا د دغه ټول وطن په زانګو کې د دغه وطن د دغه ملت پرورش او تربیت لا اوس هم پالل کېږي په دې خاوره کې. نو اوس هم موږ نه دی چا وړی. د دغې دپاره موږ یو اعلان وکړه، نن یې لږ دا ټول ولسونه که چا نه وي اورېدلي هم دا ورته ورسوئ د یو داسې انسان په صفت چې په غمونو او دردونو کې مو د دغې ولس سره څنګ په څنګ درېدلي وو، ناستي وو، د دوی په ټولو حجرو ګرځېدلي یو، د یو ذمهوار په صفت دغه خبره او ټول ولس ته چې وشي چې موږ د دغې اعلان یو ایکسپلینیشن، یو تفصیل درته بیان کړم. قومي عدالت څنګه کېدلی شي چې دا د دومره لوی ملت د انتقام سبب وګرځي، زه هغه درته بیانوم. څنګه کېدلی شي چې یقینا دا وطن
نور د دغې غلامۍ نه ووځي. محترم ولسه، یوازې زه او ته نه، د دغې وطن هر یو کلی دردېدلی دی، د دغې وطن هر یو ضلع ولسوالۍ دردېدلې ده. شهیدان یې وړي دي، په یو ورځ یې په سل نه زیات شهیدان چک کړي دي. داسې من دي چې خپل ټول زامن یې په یوه ورځ شهیدان شوي دي، موجود دي. د دغې وطن نه مزدور معاف شوی دی، نه یې تاجر معاف شوی دی، نه زموږ د وطن مدرسې او علما معاف شوي دي، نه مو سکولونه او استادان او یونیورسټۍ معاف شوي دي، نه یو سیاسي ګوند معاف شوی دی، نه دلته صحافیان، وکیلان یا د ژوند سره تعلق لرونکي ټرانسپورټران دي، ملکان او خانان دي، ډاکټران دي، سیاسي مشران دي، یو هم نه دی معاف شوی. د هر یو په زړه کې درد دی. نن مو حال دا دی چې موږ په جنازې سره کینو چې دی خوا مخ واړوو هم د یو شهید د کورنۍ غړی وي. نن مشران نه واخله تر ولسونو پره ټول د شهید د کورنۍ غړي، ټول موږ دردېدلي خلک یو، ټول ځورېدلي خلک یو. دا ولسونه یقینا راټولول غواړي. په دې وطن کې په هر یو، دا لږ په غور واروئ، په هره ضلع کې، بیا په هره ضلع کې، په هره علاقه کې د مزدورانو خپل یونین دی، هغه یو مشر لري. د وکیلانو خپل یو یونین وي، هغه مشر لري. د کسانانو، د بازګرو یو خپل یونین وي، هغه مشر لري. دا ټول د هغې مشران لاندې هغه خلک وي، هغه خپل لوکل مشرتابه مني، پسې روان وي. د ټیچرانو خپل تنظیمونه دي، د هغې مشران دي، هغه په لوکل هم دي، په صوبایي هم دي، په ضلعي هم دي، هر ځای موجود دي. او هغه ټول لاندې دوی پسې هغه کسان چې کوم د هغې شعبې سره تعلق لري هغه پسې ځي. مزدوران دي، د کویلې نه راواخله تر هر مزدور پره دوی خپل یونین لري، صدران لري، د هغې پسې لاندې ټول ځي. سټوډنټان په یونیورسټو، په کالجونو کې خپل یونین او فیډریشن لري، د هغې صدران دي، په هغه پسې یو کابینټ، یو سټوډنټان وي. مدارس دي، علما دي، په هغه پسې هم خپل طالب علمان ځي، هغه یې مني. تاجر دی، د تجارانو په هر ضلع او په هر علاقې خپل یونین دي، محترمو د هغې صدران دي، هر علاقې ولا هر ضلع ولا هغه پسې هغه خلک ولاړ وي. سیاسي جماعتونه دي، هغه ډېر پراخ په هر ضلع کې، په هر ځای کې خپل یو مشرتابه، یو څه خلک لري. داسې ډاکټران دي او داسې وکیلان او صحافیان هم دي، صحافیان ورځي خپل دي. او دا ټول طبقې وهلې شوي دي، دا ټول طبقې د یو درد سره دوی هم ټول تیر شوي دي، یا تیریږي اوس. یا ما دا درته وویل چې دښمن نورې هم ارادې لري. داسې نه ده چې په دغې ځای باندې بند دی. تر څو به موږ صرف په جنازو راټولېږو، تر څو به صرف د یو جنازې و سلامي ته ولاړ وو. راځئ په یو روغه ورځ هم دا ټول راټول کړو. علاقایي اتحادونه دي، بیا د پارټۍ مشران دي. زما ملته، زما ولسه، مونږ اراده کړې ده چې هر یو ضلع ته لاړ شو، په هغه ضلع کې دا چې څومره هم ما یاد کړل یونین دي، سیاسي خلک دي، د دغو چې کوم هلته مشران دي، ملکان دي، خانان دي، داسې وکیلان وال دي، صحافیان، دا ټول هلته مونږ ورشو، په خپله دوی ته دعوت ورکړو. یو ضلع، بیا بله ضلع، بیا بله ضلع، بیا بله ضلع، دا ټول چې څومره زموږ د سوات نه تر چمن پره، دا ټول به مونږ راوخوړو. دې ته به یو لوی ګراونډ چې هغه یقینا ظاهره خبره ده، دا هر ضلع 3 4 5 6 سوه دا لوکل مشران راځي. دا چې ته راټولوې، دا ډېر لوی ګراونډ غواړي چې په هغه کې یقینا دا څه 40 زره د پښتون وطن د لوکل د کلیو تر حده پره نمایندګي او هغه هم داسې مشرتابه چې شاته خلک دي پکې، هغه ټول موجود شي، هغه ټول کینی بیا په یو سکرین باندې، یعنی هو به هو چې څه شوي دي، نه کم یادوو نه زیات یادوو. دلته کېږي کله کله لږ ظلم وشي، ډېر یاد شي، کله کله ډېر ظلم یاد شي، بیخي خلک پرې خاموش وي، یاد هم نه شي چې څه هم شوي دي، څومره ظلمونه شوي دي، هغه د هرې طبقې سره شوي دي، د هرې پارټۍ سره شوي دي، د هغو لوی لوی مشرانو، شهیدانو، دغه ټول پیږي باندې مخامخ ورته وښه چې دا د ټول کام حال دی.
دا د ټول وطن حال دی چې دا ټول وطن هره پیشه هره طبقه هر څوک په دې کې په دې ډول ودرېدل اولاد دردېږي لګیا دي او بیا د دغه وطن وسایل دي د اوبو بجلو نه راواخله تر مدنیاتو پره په سره ورځ یې در نه خوري ستا د وطن بچی تللی دی د نورو وطنونو کې مزدورۍ کوي خوارې کوي رزق هلته لټوي او خدای پاک دلته د سره زر نه واخله تر بجلو هر شی کافي ورکړي دي او په هغه بل ځنې حاذب دی ستا وطن ته د نوي اپریشنونو ډالري جنګونو منصوبې جوړې شوي دي محترمو تاسو په ډیورنډ لاین چې څومره ګیټونه دي په هغه باندې ستا تجارت ختم د عام ولسونو چې د چا لږ ټیکې هم دي لږ څه تجارت یې دی هغه بلیک میل دي ټول فوجي کرنلان او جرنلان او دغه ورته وایي چې که لږ د وطن خبره وکړه دا څه لږ دی چې روزګار دی دا در ختم کومه هغه هم په دې طریقه باندې لږ څه بیا په مختلفو شعبو کې چې پښتانه کار کوي هغه خپل کار کې دننه یو سخت ظلم سره دا ټول او ډیټا دا ټول تکلیف د دغه وطن دا غمیزه دا په یو سکرین وښودل شي بیا به د دغه لوی میدان په شاوخوا کې نږدې کیمپونه وي واړه په دغه کیمپونو باندې به لیکلي وي چې دا د بنو دی دا وزیرستان دی دا سوات دی دا چې څومره زیري دي خپل نام به لیکلی وي دا د هر ولسونو دلته به لاړ شي سیاسي ګوندونو ته به خپل ولګي هغه به هلته کیني دلته د احکام کې مسله څه ده مسله دا ده چې ملت اعتماد نه لري په چا دا ملت دا زما ولس قربانیو ته تیار دی خو آیا دلته یو اعتماد موجود دی چې دوی سره بیا داسې څه نه کیږي چې دوی قربانیو یعنی موږ ټول ورکوو خو بیا چې یو نتیجه خو وي موږ خو په سرونو نه یو په یو دا ملت نور بعد اعتماده شوی دی دا نور په تقریرونو نه تنګ دی دا نور د جلسو نه تنګ دا نور دا د دغو ځوانانو د لاسونه نور داس کوي چې بس دوی ورستړي دي دا شته محترم ولسه چې کله دغه دا کینی دلته به مونږ یو سکرین باندې بیا به دوی خپل کیمپونو ته لاړ شي هلته به دا ټول نماینده خلک اصول به دا وي چې د اکثریت په رایه باندې هره فیصله هلته وشوه هغه به دوی ومني بیا به یو کس ټاکي چې هغه ځکه هم چې دا ټول خو خبره نه شي کړلی دلته پسې خو یو کس هغه زموږ په خوښه نه هغه به د ولسونو په خوښه وي او هغه به خپله خوښه خبره نه کوي همالته د دوی په کیمپ کې په مشاورت څه فیصله شي هغه به کوي خو بیا به ورسره هلته پیږي کیمپ کې هغه سړی په قرآن شریف داسې قسم ورته خوري چې کمې بیا د خپلوانو نوکرې تللي کمې بیا سر هم تلو نه خیانت کوم نه د یو قسم قرباني نه سرغړونه کوم دا به د خپل ولس مخکې داسې په قرآن قسم ورته خوري او هغه ولسونه به هم دا قسم هلته ورته خوري ولسونه نه دي هغه د ولسونو نمایندګان دي چې مونږ هم او زمونږ پر شا چې څومره د یونین خلک دي دغه به نه د قرباني نه سرغړونه وکړو او نه به خیانت وکړو مونږ به هم په هر ډګر هر هغه فیصله پرېکړه چې هلته تاسو کوم یو مرکز سیټ کوئ د پښتنو هغه وکړله یو لوی سیټ اپ کوئ هغه وکړه مونږ به ټول په هغه ولاړ د په ذاتي فیصله نه هلته چې کومه مرکزي کیږي په هغه باندې دا به ټول راشي یو ځل به د ولسونو د نمایندګان چې کوم دي د مختلفو پویشور د دغې مخکې بیا هم خبره وشي په دې کې به خامخا مونږ ګورو چې د چا سره ډېر ولسونه دي د هغې ریپرزنټیشن هم ښه وي او ډېر وي دغه په هغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا ولسونه خوښ کړي دا به سایډ ته کښېني ملته بیا هم نورې خبرې نشته یو پرېکړه به کوي چې دومره لویه مشرتبه او د هغې پر شا ولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپلې مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغې پس خو ظاهره خبره ده چې د پرېکړې نه پورته بیا څه نه دي پاتې د دې دپاره مونږ یقینا ټولو ته دعوت هم ورکوو سیاسي مشرانو ته به مونږ په لویه کچه په ډېر لوی پراخ لیول باندې ورځو په ننوات به ورځو چې تاسو به نمایندګي نه نمایندګي به هم راغواړو هغه به هم راځي تاسو به خپل هم موجود کیږئ را سره تاسو به خپل هم را سره کښېنئ هلته او په درانوي سره زه نن ورته وایم دا به د ټول شریکه وي دا به د ټولو شریکه وي او د ټولو نه
دا خواست کوو چې راشئ زموږ سره کامیاب کړئ دا شی دا د ټول ملت دی موږ ټول ځپل کېږو موږ ټول وهل کېږو چې ووهل کېږو بیا یو بل ته صرف غورونو ته ناست وو دا نه وکړل ما دا نه وکړل نور دا پرېږدي نور راځئ نور وخت راغلی دی چې خپل ملت خپل ولسونه نور د دغې نه د دغې غمیزې نه بچ کړو او هغه نظام هغه ظلم هغه استعماریت وغورځوو چې زما وطن او زما ملت او زما ټول چې څومره ملت دی دغې په حواله سره دوی بیا د یو غلط فیصلې خو نه هیڅ کړلو توان هم نه ولري دغه د غورځولو وخت دی نو د دې دپاره باید یو څومره هم په دې کې یو اخلاقي تعاون کېدلی شي چې هغه ټول راسره وکړي او هغه ډېرو تنظیمونو ادبي تنظیمونه دي نور دي په دې یوه دوه ورځو کې روابط وکړل چې موږ تیار یو یقینا د نورو نه هم دغه خواست دی چې بیا موږ په شریکه سیټ اپ سیټ کو او د دغې وطن دپاره یو لوی سیټ اپ وکړو حقیقت دی چې دلته کله غونډه وشي بیا به په بهر وطن کې هم او هر چېرته چې پښتون افغان دی په هغه ځای کې به هم یو غونډې یو داسې قامي عدالت په نامه سیټ اپ کیږي چې هغه هم موږ ته تجویزونه راکولی شي هم تایید هم کولی شي د هغې دپاره به هم موږ کښېنو محترم ولسه تر دې پورې چې موږ دا 3 میاشتې کوم وخت لګي اول زه د پښتون ژغورنې غورځنګ او زموږ ولسونو ته عام ولسونو ته وایم چې سوشل میډیا هم ښه استعمال کېدلی شي هم بده هم او په دې کې ښه خلک هم شته دی او داسې هم شته دی چې هغه مطلب ذهنیت یا هر څه هم دی شر هر وخت خوښوي موږ هر وخت هر څوک چې یعنی دلته په غم کې شي نو دلته یو منفي کردار هم موجود وي چې هغه هر وخت کوي نو اول به زموږ خپل ملګري زموږ ولسونه د دغې نه ډېره ډاډه کوي چې هیڅ کله هم په دې وختونو کې ستاسو توجه بل اړخ ته وانه وړي ستاسو توجه به یوازې زموږ د شهیدانو انتقام دا دی چې راپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شروع کو نور اختیا موږ خپل هم تنګ یو نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی نور د یو عمل وخت دی او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانسز زیات دي او دومره یې بیا زر کې هم کولی شي په اسانه هم کولی شي نو د دې لپاره به تاسو ډېر زغم کوئ هر هغه څوک چې شر پیلوي داسې خبرې داسې عمل کوي چې هغې نه لانجه جوړېږي هغې نه توجه اوړي انفالو یې کوي بلاک یې کوي چې ویني نه چې تاسو توجه نه واوړي توجه به سمپل کوي او ټول چې څومره هم سیاسي خلک دی هغو ته هم خواست دی چې همدغه وختونو کې باید ډېر مثبت کردار ادا کړل شي او دغه یو اخلاقي مرسته وشي چې دا هر څه تر کامیابي پورې ورسېږي دا کامیابي زما د تحریک نه د ټول ملت بشمول زما ستا د ټولو ده او د ټولو پکې خیر دی او د ټولو ته یعنې دا دی په دې کې کریډټ هم زموږ ستاسو شریک دی هر شی هم که دا وشول موږ به جوړ وو باقي د ګیلمن شهید د ټولو شهیدانو ته لوی درناوی هم او فاتحه به هم سبا یعنی موږ سیټینګ کوو د ده کورنۍ به راسره وي یوه ورځ په پېښور کې ټاکو یوه ورځ به کویټه کې وي که ضرورت په کراچۍ کې به هم وي ځکه چې ډېر ولسونه راتګ غواړي خو وزیرستان یا لرې دی یا لار هر وخت شپه ورځ د تګ هغه سمون نه وي هغه نه وشي خو بیا هم د شمالي وزیرستان ولسونه چې ډېر میلمه پالنه یې وکړه د هغه ځای پی ټي ایم چې ډېر لوی انتظامات یې وکړل د جنوبي وزیرستان ولسونه چې ډېر په غټ تعداد راغلي وو هغې هم مننه کوو خدای مو آباد لره ډېرې خبرې دي چې هغه کېدلی شي خو وخت به بیا هم کوو زموږ د شهیدانو بچیان زموږ د شهیدانو کورنۍ هغه زموږ د شهیدانو یعنی د ارمانونو مطابق به موږ د هغو سره ولاړ وو د ګیلمن شهید په مزار به داسې یو
یو جوړوو څه چې هغه د تل دپاره هلته د پښتونولۍ او د افغانیت یو رڼا خوروي. انشاءالله زموږ تحریک فیصله کړې ده چې هلته به ډېر سیټ اپ سیټ کوو. په آخر کې بیا وایم زموږ ټول وطن او ملت غم او درد مو یو دی، موږ یو ملت یو. ټولو پښتنو ته ټولو افغانانو ته وایم ننګرهار کې دا اوس خبر راغلی دی چې یو باد او باران او طوفان له امله ډېر زیانونه اوښتي دي. د ننګرهار ولسونو زموږ دعاګانې، زموږ ښه نیتونه او زموږ مرستې هر څه به ستاسو سره وي. خدای دې وکړي چې ډېر نقصان یې نه وي کړی، خو دعا کوو چې خدای دې په دې غمیزه کې دوی د نقصان نه وساتي او هر څه چې وو دا پښتونولي افغانیت به موږ کلک در سره پالو. او یو اخر خبره دا چې څومره پښتونولي دا چې څومره د ورورولۍ جذبه وساتل شوه او هر چا وساتله، زموږ له اړخه به هم هر وخت د دوی سره دا ورورولۍ او جذبه وي. محترم ولسه، قامه، ملته، خبرې ډېرې به مې نه وي کړې، پاتې شوي به وي، خو بیا به هم وخت په وخت کوو. خبره لګیا ده په مخ ځي چې هر کله ضرورت شه دا به بیا هم سره کوو. زه په آخر کې بیا خپل ملي شهید چې موږ تحریک له اړخه او د ټول قام له اړخه دته د ملي شهید لقب باید ټول قام یې تایید کړي، دته د دغه ملت شهید په هره کچه او هره طبقه یې ومني او هر څوک مونږ طرفه یعنی د اعلان دی چې د ملي شهید دی، د ملت شهید دی. او بیا یو لوی درناوی مونږ بیا هم ورته پیش کوو. او نور هم ډېرې خبرې شته، خو فلحال د زموږ د ملګرو سره د پی ټي ایم د مرکزیت سره مشاورت نه دی شوی، نو تر هغې مخکې کوله د هغو هغه مینډیټ ته درناوی نه کول دي، نو هغه به هم زه چې هغه سره مشاورت وشي وبه یې کومه. او داسې دا چې کوم د پرېکړې د 11 اکتوبر د یوه ورځ نه ده، د 11 اکتوبر نه به ورځې شروع وي چې تر څو پرېکړه ته، تر څو فیصله ته کیسه نه وي رسېدلې، تر هغه دې ځل موږ نه پاسو، موږ به ناست و اعلامیې نه جاري کوو. خلک به وایي جرګې ډېرې شوي دي نتیجه نه ورکوي. نه نه نه، دا داسې نه ده. دا په نامه د دغه ده چې نتیجه به اعلانوو، هلته چې نتیجه یې دا ده چې تر څو یې نه وي اعلان شوي هغه ځای به نه ناست وو. خدای مو آباد لره. او یو لوی غم سره موږ او تاسو ټول مخ یو. د خدای نه ټولو ته حوصله غواړم، همت به نه بایلئ، همت بایلل د خپلو شهیدانو د وینو سره غداري ده. ګیلمن هره ورځ به ولس ته دعوت ورکولو چې پی ټي ایم ته راشئ. د ګیلمن انتخاب پښتون ژغورنې غورځنګ و. ټول ولس ته بیا هم وایم راشئ خپل تحریک ته په یو ځای به سره چلوم. مننه کوم، خوشحاله اوسئ.